زنانا خپل یخته دای سره نور یخته او ځکه چې زما یخته غټ ښکاره شي. نن زنانه دا کوشش کوي زه خپل وروځي نری کم چې خلکو کې ښایسته ښکاره کېږم. نن زنانه دا وایي چې خپل غاښونه زه نري کم چې ښایسته ښکاره کېږم. نن زنانه دا وایي چې زه خال کېدم چې په خلکو کې ښایسته ښکاره شم. الله وایي فقط خسر خسرانا مبینا. دا سوچه تاوان دی ګورې ښکاره تاوان دی چې را کم خلک په دې خبرو کې مبتلا دي. او بیا وروسته وایي یعدهم ویمنیهم دا شیطان دی سره وعدې کوي ویمنیهم امیدونه ورته غورځوي خو ما یعدهم الشیطان الا غرورا. دی سره شیطان وعده نه کوي مګر خالص دوکې د ټول خلک یې په دوکه کې مبتلا کړی دی. شیطان او وفادار کېدل شیطان او زمون خیرخوا کېدل دا ډېره بعیده ده د عقل نه چې شیطان نه څوک د خیرخواهي امید وساتي چې دا به زما خیرخوا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زنانو باره کې ویلي مو دا لعنت یوازې رسول الله نه دی کړی صلی الله علیه وسلم بلکې دا الله کړی دی. دا خبرې دي ټولې خویندې مو واوري او اوري به انشاءالله. او دا کوم وروڼه چې دلته راغلي دي دوی خپلو خویندو ته خپلو میندو ته خپلو بیبیانو ته یې بیان کړي عامو خلکو ته یې بیان کړي چې ګورې دا د لعنت کار دی. لعن الله الواصلة والمستوصله. الله لعنت کړی په هغه ښځه باندې چې هغه خپل یخته د هغې سره نور یخته یو ځای کوي او غټوي. کومه زنانه چې هغه یخته یو ځای کوي دا کار چې کوي دا هم لعنت یې ده په دې باندې لعنت دی. والمستوصله او کومه زنانه چې بل ته وایي بلې زنانه ته وایي چې ماله دا یخته په دې یختو پسې وتړه دا هم لعنت یې ده. والواشمة والمستوشمه او هغه زنانه چې هغه په خپل مخ باندې په دې شونډه پرې تندي وغیره په دې ننګو باندې خال لګوي. خال خو تاسو ته معلوم دی که نه خال لګوي ستن چې کوم د هغه داسې وټکوي پې دا څرمن چې کله یې نیشي بیا هغه تې درې کړي او صحیح پکې وراړئ په هغې باندې بیا پوستکې ډبره راشي نو هغه شین ښکاره کېږي. نو الواشمة والمستوشمه دا لعنتیانې دي. لہذا بیا علماء دا لیکلي کمې زنانه که دا خال لګولی او د دې ازاله ممکن دا به درې کوي دا په څه طریقه درې کوي که بیا پای کې خطرات ډېر زیاتي اندام خرابېږي نور تکلیف سوا دی بیا د توبې ډېرې زیاتې الله ته وباسي نو استغفار دې ډېر زیات غواړي. نو بل لعنت په چا ویلی شوی دی والنامصه والمتنمصه. هغه زنانه چې د خپل وروځو دا یخته نري کوي هغه وباسي. کومه زنانه چې دا کار کوي او کومه زنانه چې هغې مطالبه کوي چې ماله دا وروځې نری کوي. نو ځینې زنانه چې کوم دي هغې په خپله نری کوي دا وروځې وباسي یې کټ کوي نری کوي او یا بل ته وایي تی ماله وایي دا وروځې نری کوئ. دا زنانه لعنتیانې دي. نن ټولې زنانه په دې کې مبتلا دي. ډاکټره چې د الله وروځې پیدا کړي په دې باندې ته خوشحاله نه په دې باندې ته اکتفا نه کوې بس په دغه شان یې پرېږده که نه. والنامصة والمتنمصة د الله په لعنت کې ځان مبتلا کړی دی. لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. الله په لعنت ویلی دی. الله چې په چا لعنت وایي د دې سړي کامیابي چې ګورې دا ډېر لرې د عقل ده چې الله په لعنت وایي. صلی الله علیه وسلم فتویات لرا صنفان من اهل النار لم ارهما من بعدی. دو قسم جهنمیان دي ګوره دو قسم جهنمیان خلق ته معنی لري اوسه پورې. یو هغه خلق دي رجال معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. ظالمان خلق دي ظلمونه کوي لاس کې ورسره ډنډې ورسره دي خلق کوي. او بل کاسیه ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. هغه زنانه کپړې اغوستلې دي او بربنډې دي. مائلات ممیلات نورم ځان ته مایله کوي او په خپل هم ځان ته مایله کېدونکي دي. مائلات بل چا ته مایله کوي ممیلات نور ځان ته مایله کوي. اخره کې بیا فتوا دا ده لا يدخل جنة ولا یجدن ریحها. نه به جنت ته داخل شي دا زنانه نه به د جنت بوی محسوس کي. نو که ته په دغه نیت باندې ای خورې ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم روحاني لورو که ته خپل دا ځان ښایسته کې او وروځې نری کې په دې نیت باندې چې نوجوان طبقه ځان ته مایله کم نو ګورې د جنت بوی هم د باندې حرام دی. ګورې جنت ته خو داخلېدل درکې نه جنت بوی هم د باندې حرام دی.
او بیا څلورم وی والمتفلجات للحسن هغه زنانه چې هغې خپل غاښونه نري کوي د حسن دپاره ښایست دپاره المغیرات ګوره ما هغه جمله صلی الله ویله المغیرات خلق الله هغه زنانه چې د الله خلق بدلی ګورې دا د حدیث کې اخري الفاظ دا دي نو کومه زنانه چې هغه یخته د نور یختو سره یو ځای کوي خال لګوي روزي نري کوي خپل غاښونه نري کوي دا لعنتیان هم دي او د رب العالمین د دې حکم مصداق هم دی چې المغیرات لخلق الله فلن یغیرن خلق الله دی به د الله خلق بدلی د الله پیدایش به بدلی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایي چې المغیرات لخلق الله هغه زنانه چې د الله خلق بدلی د الله پیدایش بدلی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه یو پیر وفرمایل لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الواشمه والمستوشمه والنامس والمتنمس دا الفاظ یې ویله چې دا الفاظ یې ویله چې الله لعنت کړې په زنانه چې هغه یخته د نور یخته د خپل یختو سره یو ځای کوي خالونه لګوي او وروسي وباسي غاښونه نري کوي دا ټول حدیث یې بیان کړ دا خبره د بنو اسد قبیلې یوې زنانه ته ورسېدله هغې زنانه قرآن لوستل ام یعقوب یې ورته ویلی ام یعقوب او قرآن یاد و زمونږ په شان ته نه و چې سړو ته قرآن نه یاد قرآن ورته یاد و هغه تی خبر شوه ښه مناصره غوندې و دا بعضې ښځې لږې چې زورورې شانته وي خلکو سره بحث هم کوي مباحثه هم کوي د خلکو سره نا ښځه پسې راله ورته ویل زه ستا نه خبر شویم چې تا داسې خبره کړې ده تا لعنت ویلی دی نو هغه ورته ویله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم سری ما د پاره چې زه لعنت نه ویم په هغه چا باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې لعنت ویلی دی وهو فی کتاب الله او دا د الله په کتاب کې موجود ده د الله په کتاب کې هم په هغې باندې لعنت شوی ویل لعنت دې جملې ته وکتل چې د الله په کتاب کې هم دی د هغې ورته ویله ویل قد قرأت ما فی لوح المصحف د دې مصحف په منځ کې د دې دوو غتو په منځ کې چې کوم مصحف دی دا خو ما لوستلی دی ما خو په هغې کې دا نه دي موندلي چې رسول پې لعنت ویلی یا الله پې لعنت ویلی دی نو هغې ورته وفرمایل نبي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه لو قرأتیه لوجدتیه که تا لوستلی خو تا پکې لیدلی خو تا نه دی لوستلی سم مانا کما حقه چې څنګه لوستل پکارو تدبر سره معنی سره هغه ته هغه شان تاندې لوستلی تا به لیدلی یې پکې تا دا آیات نه دی لیدلی چې الله رب العالمین خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نبي باره کې د خلکو ته وایي د خپل مخلوق ته وایي د انسانانو ته وایي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا رسول چې تاسو سره راوړي دي بس په هغې باندې عمل وکوئ او رسول چې له څه نه منع کړي وایي تاسو د هغې نه منع شئ دا قرآن کې نه راغلي زنانه خاموش شوه هغې ته پته ورګېدله چې دا خو د قرآن فیصله هم ده نو کله کله خلک داسې کوي چې ته کله یو مسله بیان کړې او د چا په طبیعت داسې ګرانه ولګي که نه هغه به تا ته پیغور درکوي څه به وایي دا ستا کور کې چې دا کېږي دا کار ستا ورور چې کوي ستا پلار چې کوي ستا ښځه داسې کوي ستا زوی داسې کوي لاول خو دا پیغور غلط دی چې خلک یې څو خلکو له ورکوي ولې تا ته که غلطه خبره کړي بیا پیغور ورکړه تا ته غلطه خبره نه ده کړې ستا خو د خیرخواهۍ خبره کړې ده د دې خو داسې مثال شو یو سړی دی هغه خودکشي کوي او یو عالم ورته وایي چې یاره خودکشي مه کوه او دی ورته وایي چې ستا ورور چې کړې وه دا خبره صحیح ده ورور مې کړې وه هغه خټ ته دنګلې او ځان یې تباه کړی ته هم ځان تباه کړې دا خو تا شر نه بچ کوي تر جهنم نه بچ کوي چې د هغه ورور تلی خو تلی که نه بس تلی دي غلطي کړې ده چې تلی دی او دا خو څخه لازمه نه ده چې څوک چا ته خبره کوي نو د هغه به ټول خاندان د اول اخره پورې صحیح نوح علیه صلات وسلام چې خلکو ته دعوت ورکوه خپل زوی ګمراه نه خپله ښځه ګمراه نه وه لوط علیه السلام چې خلکو ته دعوت ورکوه نو خپله ښځه ګمراه نه وه دا خو څه خبره نه ده زر به تا ته پیغور درکړي ستا ورور چې کوي ستا خور چې کوي ستا مور چې دا کار
دا ښځې ورته ویله عبدالله ابن مسعود ته وایي ستاسو په کور کې چې دا کېږي ویل ستا کور کې خو هم ستا کور والا چې کوم دی هغه دا خالونه مالونه لګوي فلان کوي فلان کوي هغه ورشه ویې ګوره ویل ورشه ویې ګوره چې کله ورله هغه هلته یې وکتل عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کور والې ولیدله د حدیث بخاري کې نقل دی چې بېرته راله وایي څنګه چلې ولیدله نو دروغ یې خو نه ویله ویل نه ما څه ونه لیدل وایي که تا لیدلي وې لما كانت معنا او بل روایت کې راځي لما جامعتنا کچرته زما کور والا دا کار کولی زما په نکاح کې خو باقي نه پاتې شوي دا څه معمولي خبرې نه دي ویل دا زنانۍ څه موخه باندې لاړه عرض مې دا و چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د قول مطلب دا و چې ګورې کم خلک کم زنانه دا کار کوي دا د الله په لعنت کې گرفتار دا د رسول په لعنت کې گرفتار دی لہذا خپل کور اصلاح دی وکړي ټول خلک که لور چا دا کار کوي ورته ویې لورې دا کار ناروا دی نرم لهجه باندې دا کار مه کوه دا خو ګناه دی حرام کار دی که نه لږ سختي ورسره بیا وکړه که د چا ښځه دا کار کوي که د چا مور دا کار کوي که دا څوک دا کار کوي ای ته دا کار مه کوه غلط کار دی الله زموږ خفه کېږي الله زموږ ناراضه کېږي